السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او عزتمنو هیوادوالو، هیله لرم چې جوړ او روغ به یاستئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، زه ډېر په دا لایف خپرونو نه راځم او نه هم داسې خپرونو کې ډېر ګډون کوم. خو نن موضوع څه داسې وه چې باید د افغان پایس موږ هم خپل نظر څرګند کړی وی او افغانان مو هڅولي وه چې داسې یو ستر ملي خیانت مخه ونیسي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، نن امریکایي اخبار نیویارک ټایمز د ډاکټر عبدالله په باره کې داسې یو راپور خپور کړی چې خپل ټاکنیزو مبارزاتو لپاره یې 90 میلیونه ډالر له پاکستان نه ترلاسه کړي دي. نو موږ باید د افغانانو چې واقعیت پوهیږو یو هیواد زموږ دښمن ده، زموږ دنده او مسؤلیت جوړیږي چې د دوی په وړاندې خپل غږ اوچت کړو. موږ باید نور خاموش کینو د داسې مسایلو په وړاندې، ځکه چې دا یو ستر ناورین زیږي. که چیرې کلونه د مخه افغان مشرانو همدا درک کړی وای چې د ملي خیانت په وړاندې غږ اوچت کړی وای او افغانستان کې چې کوم ناورین رامنځته شو، داسې به نه کېدل. نن ورځ موږ او تاسو ځوانانو دنده او مسؤلیت ده داسې یو څوک چې نن راغلی زموږ په وطن معامله کوي، پردیو باندې موږ خرڅوي یا پایز دی او نسل چې موږ او تاسو راتلونکي مو دې پورې تړلی ده. موږ باید همداسې خاموشي اختیار کړو او یا غږ اوچت کړو. زما په نظر باید غږ اوچت کړو. نو همدې اساس باندې ما نن اړینه وبلله چې راسم تاسو ټولو سره دا مسله شریکه کړم. سبا ننګرهار کې د دوی غونډه ده، نو باید هر افغان چې د دوی ډله هر څوک چې که مشر ده که کشر ده، ځکه دې خیانت کې دا ټول شریکان دي، د دوی مشران دي که کشران دي، که دوی د خیانت کې شریک نه وای داسې کار نه کېده. موږ په دې باندې ټول پوهېږو چې دوی لاړه په اسلام آباد کې غونډه وکړه او غونډې نه وروسته دوی راغله ټول سره متحد شو، اتحاد او اتفاق یې وکړه. نن هم هغه ګند دوی راووتل چې دوی د پیسو په مقابل کې معامله کړې ده پاکستان سره او خپل ټاکنیزو مبارزاتو لپاره پیسې هم له پاکستان څخه اخیستې دي او همداشان د افغانستان په سر دوی دا معامله کړې. نو زه تاسو ټول افغان ځوانانو ته وایم چې د دوی وحشت په وړاندې، د دوی د دې خیانت په وړاندې خپل غږ اوچت کړئ. وګورئ، افغانستان کلونه د پاکستان دښمنۍ په وجه کړېږي. نن راځي هغه مشران چې دلته په شعارونه ورکوي کله پاکستان ضد او کله څنګه او کله څنګه راځي زموږ وطن په پردي ملک باندې خرڅوي. زه تاسو ته هم افغان ځوانانو، تاسو د دې هیواد راتلونکي یاستئ. پرې نه ږدئ چې داسې ګیدړ ستاسو په خاوره باندې معامله وکړي. پرې نه ږدئ داسې اشخاص چې د دې وطن دښمن دي دوی ستاسو په راتلونکي معامله وکړي. مخکې هم جنرال حمید ګل ویلي و چې ډاکټر عبدالله ماته زما د بچي په حیثیت لري او زموږ بچي په شانتې ده. نو نن څرګنده شوه چې واقعا دا د جنرال حمید ګل بچی ده او د افغانستان دښمن ده. ځکه چې ته پاکستان نه د خپل د ټاکنیزو مبارزاتو لپاره څنګه پیسې اخلي؟ په کوم اساس یې اخلي؟ د پاکستان ګټو لپاره ته که ژمن نه یې نو څنګه تا ته پیسې درکوي؟ نو ته د دې وطن دښمن یې. زه تاسو ته وایم ځوانانو، غږ زموږ په دا ویډیو در سره څومره چې کېږي خپره کړئ او خپل غږ هم اوچت کړئ. هر څوک چې غواړي موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړي، د دوی ټولو غږ پیغام به شریکوو. تاسو د پاکستان د دې غلام عبدالله په وړاندې خپل غږ اوچت کړئ او د دوی غلامې ډلې په وړاندې خپل دریځ څرګند کړئ. تاسو که نن خاموشه کېنئ دا خیانت کوئ، ځکه چې خیانت ده چې ستاسو وطن په سر باندې معامله شوې ده، ستاسو راتلونکي باندې معامله شوې ده. تاسو دلته چیغې وایئ چې موږ پنجاب مو دښمن ده. څنګه چې دښمن ده چې ته پیسې ترلاسه کوې؟ څنګه دې دښمن ده چې ته په اسلام آباد کې غونډو کې ورسره ټول ناست هستئ، ښه په ویاړ ورسره ناست هستئ، ګډون کوئ په غونډه کې؟ نن د نیویارک ټایمز دا راپور واقعا څرګنده کړه چې دا خاینین ټول سره راټول شوي په همدې وجه باندې. تاسو وګورئ دلته دوی ټول که د پاکستان ګټو ته ژمن خلک نه وای، څنګه دوی ټول یو ځل لاړه مخکې له ټاکنو نه په نوم د یو صلح یوه غونډه جوړه کړه چې د پاکستان ملي سرود ته ټول په لاس په نامه ولاړ وو. آخر کې د مرداره معامله څرګنده شوه او بربنډه شوه. نو راځئ، زه تاسو ټولو نه هیله کوم چې زموږ پیغام هم در سره خپور کړئ او تاسو ټول غږ اوچت کړئ چې سبا د دوی د غونډه چې ده همدغسې چې هر ولایت کې غونډه کېږي، خلک یې په وړاندې اوچت شي او خلک ترې پوښتنه وکړي چې تاسو څه کاره یاستئ زموږ په راتلونکي باندې سودا او معامله کوئ؟ تاسو څوک یاستئ چې د دې وطن په راتلونکي باندې معامله کوئ؟ تاسو ته چا دا حق درکړی چې زموږ وطن موږ خرڅ کړئ؟ نو موږ درته وایو چې هېڅوک موږ خرڅولی نه شي. ځوان نسل ډېر بادرکه او بیداره ده.
تاسو که هر ډول خیانت کوئ موږ اجازه نه درکوو. موږ خپل ټول افغان ولس را بیداره کوو، ستاسو په وړاندې ودرېږو. دا زموږ حق ده. موږ به هېڅکله هېڅ چاته اجازه ورنکړو چې زموږ په سر باندې معامله وکړي. دا وطن زموږ د ما مخکې هم ویلو بیا هم وایم، په دې وطن باندې هیڅ ډول معاملې ته هیڅ چاته اجازه نه ورکوو. افغانان بیدار او با احساسه خلک دي. افغانستان هغه خلک، هغه ځوانان چې نن ورځ د دې وطن لپاره قرباني ورکوي، لسګونو زره سرتیري د دوی په وړاندې په مبارزه کې له منځه لاړل. نن ته راځئ د وطن خرڅوئ. ته په کوم حساب په کوم جرأت دا کار کوي؟ زه بیا هم درته وایم امنیتي ځواکونه باید د دوی اصلا امنیت ته نور پام ونه کړي، ځکه چې داسې خاینان چې ستاسو پر راتلونکي تاسو وزني، تاسو قرباني او ستاسو په سر باندې ولته معاملې کوي، څنګه موږ دوی ته اجازه ورکوو؟ زه دا وایم چې دا د وطن دښمن دي. دوی صرف څوکۍ د دې لپاره اخیستې چې خپل جیبونه ډکې، خپل مصارف کړي، او بله ورځ بیا وایي په تلویزیون کې چې زه خلطې مې راخیستې وې صرف د خپل معاش نه اخلم. ته شرمېږې نه چې ته د خپل د معاش خبره یادوې؟ ستا 40 زره سرتیري ستا په دوره کې وژل شوي، شهیدان شوي دي. دلته تا کوم سرتیري ته یوه روپۍ کومک کړی؟ ته 10 زره او 20 زره ډالره درېشي اخلې. دا ته د شرم ځای نه ده. د امریکا ولسمشر ستا په شان درېشي نه اغوندي. د امریکا ولسمشر خپل ولس سره یو برابر ځان بری. نو ته څوک یې؟ ته یو غلام چې راغلی د پردي په کومک او په مرسته باندې چلېږي. ته راځې د وطن د عام او غریب او د بیچاره حق خورې او ځان ته په لکونو کو ډالرو باندې درېشانې صرف اخلئ. په کوم حساب؟ هر ځای کې بیا ډېر په ویاړ سره هم وایي چې وروره دا خو زما سټایل ده او نه پوهېږم څه ده. بیا ستا که عقل چې ونه لرې په دې درېشي باندې ته لوړېدی شې، هېڅ صورت کې ته نشې لوړېدی. ستا قواره او ستا هغه هېڅ ارزښت مونږ ته نه لري. تا ارزښت ستا ککره او ستا ماغزه مونږ ته لري که ته ستا کوم خدمت کړی وای. تا خو هېڅ خدمت ونه کړ. نن اوس ولسمشر مخکې په خپل وینا کې وویلی وای چې پنجشیر کې سیلاب راغی، وای د سړي د برفکوچ وای د دې موضوع مسؤلیت مې ډاکټر صاحب عبدالله وای زه د هند صدر اعظم سره وغږېدم چې مرسته وکړي. نور وای ده ویل چې دا موضوع ما ته راوسپاره، ورونه سپارله، یو چاته یوه روپۍ مرسته ونه سوه. وای بله ورځ بیا سیلاب راغی، هر کور ته مو مرسته ورسوله. نو دا معلومه ده چې یو ناپوه سړی چې خپل کلي کې خپل خلکو سره مرسته نشي کولی، نو هغه به د هېواد لومړي شخص په توګه څنګه مرسته وکړي خلکو سره. زه دا درته وایم چې دا خاینینو په وړاندې راوچت سئ. تاسو ځوانانو ستاسو جوړ غواړم، جذبه غواړم د دوی په وړاندې، ځکه چې دا خاینین تر څو دا ملت بیداره ونه وي دوی هېڅکله ستاسو غږ نه اوري. زه وایم تاسو ټول بیداره سئ، تاسو راوچت سئ، دوی ته اجازت مه ورکوئ چې داسې خیانتونه ترسره کړي ستاسو په سر. ته راځئ وروره زما راتلونکي، زما د بچو، زما د راتلونکو نسلونو باندې معاملې کې ځان خرڅوئ. دا خو مخکې یو ځل نوي لسیزو کې په دې وطن د وینو ویالې ولړول، دا وطن د وینو په دې وطن کې د وینو ویالې جوړې کړې. ته بیا هم شرم او وجدان د یو ځل هم خجالت نه کاږې. 10,000 ډالر ته نن ورځ درېشي اخلې د دغو خلکو د وینو په برکت باندې اخلې، د دغو د وطن د سرتیرو د وینو په برکت اخلې، او ته بیا هم شرمېږې نه زه پردي باندې دا وطن خرڅوئ. ته په کوم جرأت، په کوم اخلاق دا وطن خرڅوئ؟ زه بیا هم درته وایم ورونو، که تاسو چپ کینئ، تاسو ځان خاموشه نیسئ په دې فکر کې چې ودرېږئ دا خلک به اصلاح شي. دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي. که اصلاح کېدی او څوک چې ګورئ دغه غربي نړۍ کې دا ملکونه چې پرمختګ یې کړی کوم خاص بل هغه نه لري، صرف دوی خپل ضرورتونه باندې بودلي دي. دوی پوهېږي زه یو دوره که ولسمشر یم له هغه نه بعد یو معاش شته، زما بچي، زما ښځه، زما بچي پیچلېږي، نور ډوډۍ را رسېږي، کور را رسېږي، عزت لرم، خو له هغه نه ډېر تقاضا دوی نه لري. مګم دا خاینین زموږ دا پلورن شوي لیډران چې دي دوی فقط او فقط دې ته ناست دي چې ستا حق وخوري، ستا په سر باندې سودا وکړي، ستا په وطن باندې سودا وکړي او ستا راتلونکي تباه او برباد کړي. نن چې یو ځل بیا دا وطن په ابادېدو راغلی، خدای او رسول ته وګورئ، دا کار مه کوئ، دا خیانتونه مه کوئ د وطن او ولس سره، داسې ظلم مه کوئ، دا راتلونکي د وطن به خرابوئ. خلک نن یو ځل بیا لږ تعلیم یې وکړ، لږ ښوونځي جوړ شو، یو اندازه پرمختګ وشو په دې وطن کې، ولې د دې وطن بربادي پسې تاسو لګېدلي یاستئ؟ 50 غله راجستي. او خلکو تاسو په دې هم باید فکر وکړئ چې ټول غله ولې یو خواته راټول شوي، ټول هغه جنګي د کورنۍ جګړو اصلي عاملین ولې یو خواته راټول شوي دي. ګورئ بیا خبره کوي زه د سولې تشمن یم، زه دې پېژنم چې ته د سولې سرترینه دښمن یې. ته خو هغه څوک چې ټیغه دی ولې تیغه بمونه وغورځوه، ته خو هغه څوک چې د افغانستان په خاوره کې د بمونو استقبال کوه. ته کوم سولې تشمن شخص یې؟ مونږ پوهېږو سوله هم افغانان راولي، مونږ به یې راولو، تاسو ټول مونږ وروڼه او خویندې به یې راولئ. مګم دا خاینین یو نه سولې تشمن ده، نه د دې وطن ګټو تشمن ده، صرف او صرف خپل جیب، خپل څوکۍ، خپل مقام تشمن ده، نور پرته له دې نه نور هېڅ شي ته دښمن نه دي. نو راځئ غږ اوچت کړئ. زه درته وایم ورونو، که تاسو نن په دې تمه کښېنئ چې ودرئ دا لیډران به اصلاح شي، دا چارواکي به اصلاح شي، دا اصلاح وړ نه دي.
دوی ستاسو له وینو نه خوند اخلي. تاسو باید خپله بیدار اوسئ، تاسو خپل راتلونکي نسل لپاره باید مبارزه وکړئ. پرته له مبارزې که تاسو په کورو کې نه په دې تمه باندې چې کوم څه که به تغییر راځي نه راځي. تغییر به هله راځي چې تاسو هر یو خپل مسؤلیت درکړئ، تاسو هر یو خپل احساس را اوسمندی کړئ، تاسو هر یو دا احساس ولرئ چې دې وطن بدلون لپاره کار وکړئ، خپل له زړه نه دې وطن سره مینه ولرئ. داسې نشي کېدای چې یو غلام راځي ستا په وطن خرڅوي ته یې په وړاندې چوپ کړئ. زه ډېر واضح یو سړی یم چې ډېر ساده ژبه باندې خبرې کوم. تېرو ټاکنو کې ولسمشر غني سره وم چې دغه سړي سره یې واقعیت معامله وکړه، موږ په خلاف ودرېدو تر 5 کالو پورې تر ننه پورې. مګر نن بیا در کوم چې د دوو ترمنځ مجبور او غني انتخاب کړو. زه بیا هم تاسو ته وایم ګورئ چې دې خلکو نه زر ځلې غني بهتره ده. غني خو لا عقل په کورنۍ جګړو کې شریک نه، غني خو لا عقل د دې وطن بربادي مسؤل نه و، غني خو لا عقل داسې سړی نه و چې راغلی صرف او صرف بربادي. دوی خو څه دا ډاکټر عبدالله خو هغه څوک چې کابل نه تلویزیون غره نه بي بي سي سره ټلیفون باندې د هر بمي د هر راکټي بریدو د دارالمان باندې د بمبار مسؤلیتونه په غاړه اخیستل. داسې خلکو په وړاندې که تاسو نه غږیږئ، تاسو نن ځان خاموش اچوئ، تاسو نن ځان غلی نیسئ، دا ستر ملي خیانت ده. زه درته وایم که تاسو دا احساس را ژوندی نه کړئ خپل ځان کې او د دوی په وړاندې غږ اوچت نه کړئ، دا خیانت ده. په هیڅ صورت باید پرې نږدو. نن دا د نیویارک راپورټ مې چې وکړ واقعیت زما داسې بسان کې یعنې یو بل ډول احساس مې وکړ څنګه دومره خاین کېدی چې دا چارواکي وروره پیسه تا سره، کورونه تاسې اخیستي، بنګلې تاسې اخیستي، موږ خو غریب بیچاره بدبخته په هر حال کې په هغه وطن کې یو مظلومانه ژوند لرو. تاسو باید څنګه دا وطن بیا خرڅوئ؟ تاسو څنګه دومره جرأت کوئ د دې لپاره چې یو مقام ترلاسه کړئ؟ لعنت دې ستاسو په دا مقام سي، دومره بې غیرته یې. زه درته وایم عبدالله دا خیانت په هیڅ صورت درته اجازه نه لرو چې تاسو ترسره کړئ. ملت ته د دوی په وړاندې رایه وکاروئ، د دوی خوله په رایه باندې بنده کړئ، د دوی په وړاندې خپل غږ اوچت کړئ، خپل ولس را اوچت کړئ، خپله بیدار اوسئ. په هره سیمه هر کلي کې چې د دوی ملاتړي دي ټول هغه داړه ماران خپل کله وشړئ. هو دا هم درته وایم بیا هم سولې ته ژمن سئ، د دې وطن ګټې سولې کې دي، سولې لپاره خپل غږ هم اوچت کړئ. خو ما دا مسایل مو د یادونه وځي. ابو حسیب ورور لیکني غني ولې ګلبن راوس مونږ وایي سوله دې وشي، ټول دې راولي، هر څوک چې راځي مګم د خیانت اجازه نه ورکوو. هیڅ څوک دلته نشي کولی خیانت وکړي، خیانت مخه به نیسو. هر څوک چې سوله کوي د دې وطن بچی د راسي باید ملاتړ یې وسي، مګم د خیانت اجازه هیڅ چاته نه ورکوو. ما خپله دومره ډېر په دې مسله کې خپل غږ اوچت کړی چې حکمتیار سره سوله کوي، سوله وسي. ځکه که د یو افغان ژوند ژغورل کېږي دا موږ ته ډېره لاسته راوړنه ده، مګم خیانت ته د هیڅ چاته اجازه نه ورکوو. که هر څوک وي د دې وطن ګټو خلاف چې هر څوک قدم ږدي باید په وړاندې ودرېږو. زموږ او ستاسو دنده او مسؤلیت پایز د وطن د نوي نسل دا ده چې د خیانت مخه ونیسو، د دې وطن پرمختګ لپاره کار وکړو. هر څوک چې د دې وطن ته ښه کوي ښه یې یاد کړو، هر څوک چې بد کوي بد یاد کړو. هېڅ چا پروا مه ساتئ. زه درته وایم هر لیډر ته چې کمپاین کوئ مګم چې غلط هم پکې ولده په هېڅ صورت ملاتړ ونه کوي. نو دغه مسایل دي. واقعیت چې نن زه د راپور ډېر وخت درته ولایم. نیویارک ټایمز ملګرو داسې یو راپور خپور کړی چې ډاکټر عبدالله له پاکستان څخه 19 میلیونه ډالر ترلاسه کړي خپل کمپاین لپاره، او د هغې په بدل کې پاکستان ته خو داسې څه ژمنې ورکړي. ځکه چې مخکې هم دی د پاکستان د هغو اجیرانو څخه و چې د دې وطن تباهي کې ستر لاس درلود. نو اوس زه بیا هم درته وایم چې داسې خلکو په وړاندې تاسو مسؤلیت مو جوړېږي چې غږ مو اوچت کړئ، چوپ کښېننئ. د دې په وړاندې ستاسو مسؤلیت ده. تاسو که نن خاموشي اختاروئ، تاسو خپل وطن خپل راتلونکي نسل سره خیانت کوئ. ملګرو یوه خبر باید له یاده ونه کاږم چې ټاکنې ډېرې نږدې دي. زه پوهېږم کېدای شي ډېر ملګري زه خپله واقعیت ډېر زیات ولسمشر غني باندې ډېر زیات نیوکې هم لرم، په هغه هم لرم، خو د دې دوو ترمنځ ځکه اول ټیم او دویم ټیم به همدغه وي. غني او عبدالله ډېر مقایسه کولی ډېر لوی هغه ده، یعنی ډېر زیات توپیر لري. په هیڅ صورت کې دا هغه په یوه سترګه نشي ورته کتلی. نو همدې لپاره ګورې کوښښ وکړئ چې د دې ټاکنو کې هم د دوی د دغو غلو داړهمارو وطن پلورونکو جنګ سالارانو مخونه تور کړئ او په وړاندې غني ته رایه ورکړئ. دا کار وکړئ. دا د دې وطن ګټه ده. دا د دې لپاره نه چې ستا لپاره زما لپاره، د وطن ګټو لپاره. شخصي ګټې هېڅ په نظر کې ونیسئ. ممکن ډېرې ستونزې موږ شخصي ورسره ولرو، خو موږ د بدلون لپاره باید کار وکړو. نو هیله لرم چې خپل غږ اوچت کړئ. ټولو دوستانو عزیزانو من څخه مې هیله دا ده په دې تړاو خپل نظر خپور کړي. هر ډول چیز دا مسله باید خپره سي.
تر څو د ملي خیانت مخه ونه نیول شي. عبدالله 19 میلیونه ډالر له پاکستان نه اخیستي دي تر څو افغانستان کې د پاکستان ګټو نه دفاع وکړي. نو هیله لرم چې خپل نظریات داسې مسایلو کې اوچت کړي او خپل په داسې مسایلو کې خاموشه پاتې نه شي. مننه کوم دوستانو، هیله ده دا زموږ نظر هم در سره خپور کړي تر څو تر نورو هیوادوالو هم ورسي. ټاکنې نږدې دي چې دا مسایل باید پاتې نه شي. مننه، ښه وخت ولرئ ملګرو. زموږ فوج د په غیر مسلح وطن وار بالکل ابو حسیب صاحب زه در سره همغږی یم. هیڅوک باید د افغانستان یو مظلوم هیوادوال باندې هم لاس پچت نه کړي او هیڅوک باید د دې وطن مظلوم هیوادوالو باندې ظلم ونه کړي. مننه.